جربانا دی قاتلان دی زیا پر زړه ویشتلی یم ناروغه یم ناروغه یم ستا ګل ځواني ته مې سلام دی الله دې تل تر و تازه لره میانه یاره میانه زما ناروغه جانان جوړ کې زه سوالزاري په نیمه شپه خدای ته کومه خدای ته کومه د مدړ خیل فاروق د پاره پر سره کمیس به ستارې ګنډم میانه او یاره میانه زما په بکر کې صدام خوښ دی د راتلو ته زه کږه ولاړه یمه ولاړه یمه بیا دې شینکي خالو نقشې شول پر رقیبانو باندې سره سول وطنونه وطنونه یاره ته یې غنم رنګ ستا په غاړه تور لونګ راسوه بخلې هزار زه دې کړم د غرو ملنګ وسوم زه لکه پتنګ یم د خپل ژوند د تنګ मलंग जान उस्मान खेल व्हाट्सएप नंबर है 0349 24 20 386 जुमुंगा पेज स्टाजा नाम लाइक और शेयर سترګو جنګ را سره وکه کدی زمات کم شته پنګړي درته راوړمه درته راوړمه بیا دې لونګۍ په شمله ورکړه ګرانه لالیه په مزله در سره ځمه در سره ځمه صفت الله ته داسې وایه الله تعالی دې تل ژوندی لره میانه یاره میانه د ټول بکر د سر ښکلا ده د مدړ خیل فاروق ثاني نسته میانه نسته میانه زه د صدام سره جوړه ځمه رقیبان څوک دي چې په موږ منې کوي نه منې کوي نه ستا د دریا غږ را رسیږي بیا دې په کوم واده کې لیڅن غشتي دي نه او نغشتي دي نه ستا شاید
دې ډېر زیبا ووا یاره ماشاءالله شنې دانې در لاس تړه چې نظر نسې اشنا ته خو ډېر ګران یې پر ما هېڅ خوږمنې صفر چا فرمایش صدام سټی د بکرس او فاروق مدرخیل کړی ده او صفت الله هم دغه فرمایش ده او د ظریف خان سلیمان خیل هم دغه په خپله فرمایش ده چلی دی نقش راکه زفا سفر زم بیا بتا پر یادواما او یادواما فاروق استاش کلی ځواني دانو ټول مدر خیل دی په نامه فخر کوي کړم د غرو ملنګ وسوم زلکه پتنګ یم د خپل ژوند غتنګ کوي نه
کوینا دوینجونی یو بل ته دا وایي دغه ټپې یې خاص پر موږ لیکلي دینه لیکلي دینه د مین زړه درد مې زیاتېږي کله چې اورم د مینو داستانونه او داستانونه د صدام خان د زړه دپاره دغه ټپې ولې درمان ورته وایمه ورته وایمه ستا ښایست دې ډېر زیبا ووایه یاره ماشاءالله شنې دانې تر لاس تړه چې نظر نسې اشنا ته خو ډېر ګران یې پر ما هېڅ غوږ مه نیسه پر چا